سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. نن یو ځل بیا د انګلیسي اړوند کوم موضوع نه لرو ورسته تر هغې چې طالبانو د افغانستان پخوانی حکومت له منځه یوړل او د واک چارې په لاس کې واخیستل، زیات شمیر افغانان په دې هڅه کې شول چې له دغه هیواد څخه وتښتي او په یو بل هیواد کې د ژوند چارې پیل کړي. په عین وخت کې اکثرو غربي هیوادونو هم یو څه ځانګړې د ویزې یا هم د افغانانو قبلولو یو څه پروګرامونه یې په لارې واچول چې له دغه جملې څخه په لومړی سر کې د امریکې هیواد یو ځانګړی پروګرام په لار اچولی او کوم چې SIV کوم پروسس دی هغه په نامه یادیږي. د یاد پروسس له مخې امریکا هغه کسان له افغانستان څخه وویستل چې له امریکې سره په مستقیم ډول سره همکاري یا هم کار کړی و. په ضمن کې یو څه نورې هیوادونو هم یو څه ځانګړې برنامې اعلان کړل د کومې برنامې یا هم پروګرامونو په واسطه چې افغانان نوشي کړی د خپل هیواد څخه نور هیوادونو ته په قانوني توګه سره لاړ شي. له یاد هیوادونو له جملې څخه یو هم کاناډا وه چې په نږدې وختو کې 100,000 ویزې د افغانانو لپاره اعلان کړل او همدارنګه یو څه نور اروپایي هیوادونه هم دي چې د افغانانو لپاره یو څه ځانګړې ویزې اعلان کړي دي. اوس راځو ولې دغه هیوادونه یو ډول ځانګړې ویزې افغانانو لپاره اعلانوي. د دې عمومي هدف دا ده چې له افغانستان څخه هغه کسان وباسي چې د هغوی ژوند یو نه یو ډول خطر سره مخ اوسي. دا د هغوی له ویناو له مخې دی، یعنی هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند له خطر سره ګوري نو کولی شي چې دغه ډول ځانګړې کوم ویزې یا هم پروسس برنامې دي نوملیکنه ورته وکړي او د فرصت ترلاسه کول څخه وروسته یادو هیوادو ته لاړ شي. اوس راځو څنګه کولی شو چې یادې کوم ویزې یا هم خاص ځانګړي پروګرامونه چې د هیوادونو لخوا نه اعلان شوي دي نوملیکنه وکړو. لومړی یادونه باید وکړو هغه دا چې دغه کومې ویزې چې دغه هیوادونه اعلانوي دا په بشپړ ډول سره فری یا هم مفت دي، ځکه دغه ویزې د حکومتونو لخوا نه دي او همدارنګه کوم خاص ځانګړي خرچه یا مصارف نه راځي. اوس راځو څنګه کولی شو چې یادو هیوادونو ته په کره او درست شکل سره نوملیکنه وکړو. ستا په ګډون ډیر افغانان به په دې هڅه کې اوسي چې له دغه هیواد څخه لاړ شي، په یو قانوني ډول سره په یو بل هیواد کې خپل ژوند چارې مخ ته بوځي. نو څنګه کولی شو چې په درست او کره ډول سره ورته نوملیکنه وکړو او د قبلېدلو هغه چانس زیات کړو. د دې لپاره چې درست او همدارنګه کره ډول سره نوملیکنه وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه په راتلونکي ویډیوګانو کې موږ درته د نوملیکنې یا هم ثبت نام هغه درست او کره طریقه درښیو چې تاسو په خپله هم کولی شئ چې په خپله خپل نوملیکنه او همدارنګه ثبت نام غوښتنلیک ولیږئ. په راتلونکي ویډیو کې به موږ په دې باندې غږیږو چې څنګه هر یو هیواد د نوملیکنه یا هم اپلیکیشن کوم فورم دی دا ډک کړو. هر هیواد ځان ته خپله ځانګړې پالیسي پروسس او همدارنګه برنامې لري چې په څه ډول سره هغوی ستاسې نه نوملیکنه غواړي. نو که چېرته غواړئ هر یو هیواد ته نوملیکنه په درست ډول سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ راتلونکي ویډیو به لومړی د انګلستان هیواد لپاره د نوملیکنې لارښود ویډیو اوسي. په یاد ویډیو کې به موږ تاسو ته په پښتو ژبه دا طریقه درښیو چې څنګه کولی شئ د انګلستان هیواد کوم چې 100,000 ویزې افغانانو لپاره اعلان کړي دي په درست شکل سره نوملیکنه یا هم خپل غوښتنلیک ثبت کړو. په دویم قدم کې به موږ د آلمان یا جرمني هیواد ته د نوملیکنې یو لارښود ویډیو جوړو. په یاد ویډیو کې به موږ د نوملیکنې کوم شرایط دي، کوم ډول اشخاص کولی شي ورته نوملیکنه وکړي او همدارنګه په څه ډول او کوم ایمیل ادرس ته لیږل کېږي دا هر څه واضح کوو به انشاءالله. د استرالیا هیواد هم 3,000 ځانګړې ویزې د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. څنګه کولی شو چې د استرالیا هیواد د دغه 3,000 ویزو لپاره غوښتنلیک جمع کړو. نو د یاد موضوع په اړه هم موږ یو لارښود ویډیو په نږدې وختو کې چمتو کوو. هم هغه کسان چې ژوند په افغانستان کې خطر کې اوسي او غواړي فرانسې ته لاړ شي څنګه ورته نوملیکنه یا هم خپل غوښتنلیک جمع کولی شي.
په دې اړه هم موږ یو بشپړ لارښود ویډیو جوړو. له دې سره سره یو څه نور هیوادونو هم د بشردوستي په اساس باندې یو څه ځانګړې ویزې اعلان کړي دي. هر یو هیواد ته څنګه نوم لیکنه کوی شو، کوم ډول کسان کوی شي نوم لیکنه وکړي، شرایط یې څنګه دي او همدارنګه کوم ایمیل ادرسونو ته دا هر څه لیږل کیږي. دا ټول په راتلونکي ویډیو کې تر تاسې رسوو. د ټول لپاره که غواړئ چې یو فرصت ترلاسه کړئ او د یو خارجي هیواد ویزه ترلاسه کوئ په مفت یا هم فری ډول سره زموږ راتلونکي ویډیو تعقیب کړئ، لارښوونې تر پایه وګورئ او د لارښوونې مطابق خپل غوښتنلیک جمع کړئ. امکان دی ولري چې ستاسې اپلیکیشن درخواست ومنل شي او تاسې ته دغه ویزې درکړل شي. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وختونه.